اسلامي امارت له سوداګرو او له هغو کسانو چې د مالیې ورکولو لپاره وړ دي غوښتنه کوي چې د مالیې په ورکړې سره دې په هیواد کې روانې ستونزې پای ته ورسوي. نن په کابل کې د مالیې ورکولو د اونۍ په نمانځغونډه کې د اسلامي امارت چارواکو زیاته کړه چې حکومت ته د مالیې په ورکړې سره کېدای شي په هیواد کې روان بد اقتصادي وضعیت پای ته ورسیږي. د دوی په خبره چې د خلکو مالیې به په پوره ایماندارۍ سره د هیواد عوایدو ته ځي او خلک دې په دې اړه هیڅ راز اندېښنه نه کوي. لکه څه ډول چې د اسلامي نظام قائمول پر هر مسلمان فرض دي، همدا ډول یې حفاظت او ساتل هم پر مسلمانانو لازم او ضروري دي. د اسلامي امارت د بودیجې تمویل او ټوله تکیه لومړی پر الله تعالی جل جلاله او په دوهم قدم کې پر ملي داخلي عوایدو چې د افغانستان د غیرتمند او مجاهد ولس په مرسته ترلاسه کیږي. ستاسو هر یوه افغاني مالیه او محصول ورکول د اسلامي نظام د قوت لپاره د باران د یوې قطرې او څاڅکي په ډول دي. دغه راز د اسلامي امارت چارواکو د هیواد د روان وضعیت په اړه له خلکو د حوصلې غوښتنه وکړه او زیاته کړه چې روان بد اقتصادي وضعیت لنډمهاله دی او ډیر ژر به روانې ستونزې پای ته ورسیږي. او زه دا تاسو ته اطمینان درکوم چې دغه اقتصادي ستونزې به ډېر دوام نه کوي. لږ وخت بعد که موږ تاسو همت وکړو خپل امکانات سره راټول کړو او یو ځای کړو د قطره قطره دریاب ګرځي او دا دریاب به بیا د هیواد په ښېرازۍ کې استعمالېږي. په یاده غونډه کې د رئیس الوزرا دویم مرستیال عبدالسلام حنیفي وویل چې مالیه بیرته د هیواد پر آبادی او ښېرازۍ باندې مصرفیږي، نو باید ټول مالیه پر خپل وخت حکومت ته وسپاري. کسایی که مالیه بر ذمه اونها لازم است باید مالیات خود را به صورت صحیح به مراجع مربوطه باید تعدیه بکنند تا اینکه به خاطر رفع ضرورت ملت افغانستان، به خاطر رفع مشکلات تعلیمی، رفع مشکلات صحی و دیگر ضرورات افغانستان به مصرف برسد. د مالیې ورکولو اونۍ پر داسې مهال د اسلامي امارت لخوا منځل کیږي چې د امریکا له لوري د افغانستان د شتمنۍ له کنګل کېدو سره په هیواد کې اقتصادي وضعیت د ترنګلتیا پر لوري روان دی. د افغانانو په ګډون په بار نړیوالې ټولنې هم له امریکا د دې شتمنۍ د خلاصېدو غوښتنه کړې ده، خو دې هیواد تر اوسه په دې اړه تازه کوم غبرګون نه دی ښودلی.